السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، کله چې یو منځګزار د فرض منځ په اولنی 2 رکعاتونو کې صرف یو سورت تلاوت کوي، آیا دغه عمل دغه منځګزار دپاره جایز دی او که نه دی جایز؟ ګران کتونکو، کله چې یو منځګزار د فرض منځ په اولنی 2 رکعاتونو کې صرف یو سورت بغیر د عذر نه، دغه منځګزار ته څه عذر نه وي او بغیر د عذر نه دغه منځګزار صرف دغه یو سورت په اولنی 2 رکعاتونو کې تلاوت کوي، دغه عمل دغه لپاره مکروه تنزیهی دی. جایز دی خو مکروه تنزیهی دی. مکروه تنزیهی مطلب دا چې په دغه مکروه تنزیهی عمل کولو سره دغه انسان ته عذاب نه ملاویږي، خو لیکن دغه انسان د ثواب نه محروم کیږي. او که چېرته دغه منځګزار ته عذر و، عذر مطلب دا چې دغه منځګزار ته صرف یو سورت یاد دی، دغه نه بغیر ته مکمل قرآن کې بل سورت نه دی یاد، نو دغه منځګزار دپاره بیا دغه عمل د فرضو په اولني 2 رکعاتونو کې کول بغیر د کراهت نه دا جایز دي. او همدغه رنګې که چېرته یو منځګزار هغه وتر کوي یا سنت ادا کوي یا نفل ادا کوي او په دغه 3 واړو منځونو کې دغه منځګزار صرف یو سورت تلاوت کوي، نو فقه کتابونو لیکلي چې دغه عمل بغیر د کراهت نه جایز دی او په دې باندې دغه انسان ګناهګاریږي نه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.